د طالبانو مرکچي پلاوی چیرته او څنګه پر کرونا وایروس اخته شوي، د سولې خبرې څنګه خنډ سره مخامخ شوي دي. هیله دا ویډیو تر پایه را سره وګورئ ترڅو په حقیقت پوه شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاویو غړي په کرونا وایروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی سټیفانو پونتی کروپو وایي کرونا وایروس د سولې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. سټیفانو کروفو ویلي د افغان سولې بهیر د دواړو لوریو د مرکچي پلاوي ځینې غړي په دې ناروغۍ اخته شوي دي او دا پروسه به له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. نوموړی وایي که څه هم دې وایروس دا پروسه له ستونزو سره مخامخ کړې ده، خو دا ستونزه به د مرکچي پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نه کړای شي. یعنې له افغان حکومت سره په دې تړاو خبرې کړې دي او هغه څوک چې په دې ناروغي اخته شوي دي له قرنطین وروسته به د قطر مرکز دوحې ته د سولې خبرو اترو لپاره ولاړ شي. خو افغان حکومت رسما تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او تر دې وړاندې ویلي وو هر وخت چې زمینه مساعده شوه د دوی پلاوی مخامخ خبرو ته آماده دی. طالبانو هم په دې اړه خپل تیاری ښودلی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو پورې ښه وخت. د لوی الله په امان.